د پاکستان د افغانستان طلبه لپاره 1450 سیل وظیفې د شروعات کړه. کوم چې د محلي په پاند د اجتماعي او طبي علومونو تعلیم ورکولو لا په غرض سره دا قدم په دو معاملو کو ته ورچلو ده. اسلام آباد کې 2 ساله هڅه غیر رجسټرډ شوی افغانیو لا مخالفت کې ملک بربدری وزارت شروع کړل شوی ده. علامه اقبال اسکالرشپ پروګرام کوم لا 2009 کال کې د پاکستان او افغانستان په نورو هندسه کا دومره ارتباطون لا سره مستحکمول لا مرتب شوی ده. او ساندلی پښتون په کانفرنس او دا پروګرام د فیس او استاده او نوه مافت کې معاونتي پښتون کې د اسکالرشپ پروګرام 2009 کې کړی دا. پښتونو کې دا اسکالرشپ پروګرام 2009 کې طلبي د علمون د اقبال نومي لري. اسکالرشپ په شروعات کړه د بی آی جی چې پنسور د 5 کلونی ته 315 افغان طلبه په مختلف یونیورسيټو کې د اجتماعي او طبي علومونو د مطالعه کولو لا موکل پینل شوی دی. دا سے مزید خبرون کے ویڈیوز لپاره اباسین خبر لا فالو او سبسکرائب کړئ.